السلام علیکم درنو ملګرو پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خبرونه کې هر کله کوم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ درنو لیدونکو نن په دې باندې وغږیږو چې څنګه کولای شو یو یو اس بي ډرایو ته پروټیکټ ورکو مطلب دا چې څنګه کولای شو خپل فلش د فارمټ کېدو نه وساتو یا دا چې کچیرته هغه مونږه پروټیکټ کړی وي هغه بیرته څنګه له منځه یوسو مثلا ځینې وختونه زموږ په فلش کې ډېره مهمه ډیټا وي او موږ نه غواړو چې هغه ډیلیټ شي یا څوک دې درنه هغه ډیلیټ کړي یا دا چې نه غواړو زموږ فلش ته نوره ډیټا را انتقال شي نو په هغه باندې پروټیکشن لګوو چې دغه طریقه به موږ نن تاسو ته وښیو چې په څه ډول دغه پروټیکشن لګېږي او په څه ډول بیرته لرې کېږي راځو زه دلته خپل فلش ورکوم په کمپیوټر کې تاسې ګورئ دا زما یو اس بي ده 7 جی بي که زه دلته چې کاپي کړم تاسې ګورئ چې هغه ورته کاپي شو نو د دې لپاره چې په ده باندې دغه کاپي اپشن بند کړو چې څنګه دلته چې دا ډیټا انتقال نه شي نو راځو دلته REG edit لیکو انټر وهو په دې کې راځو که ستاسې پامې دلته تیار د اپشن ایله شوي دي زه به دا ټولې کلوز کړم اول ښه په دې کې به تاسې راشئ HK لوکل مشین ته له هغې وروسته به راشئ سیسټم ته له سیسټم وروسته به راشئ کرنټ کنټرول سیټ ته ده کې به په کنټرول باندې کلیک وکئ کله چې کنټرول ته راغلی دلته به تاسې راشئ storage device policies که چېرته ستاسې په کمپیوټر کې دا فولډر نه اوسي چې نه اوسي نو را به شئ دلته به په کنټرول باندې رایټ کلیک وکئ نیو به ووایي په نیو کې به راشئ کی به واخلئ اول کی کې به ولیکئ storage device policies انټر به کړئ له دې وروسته به په همدې فولډر باندې کلیک وکئ او را به شئ وبلیکئ ورته نیو به واخلئ په نیو کې به که چېرته ستاسې وینډو 32 بایټه وي نو په 32 به کلیک وکئ که 4 وي 4 د هغې باندې به کلیک وکئ یو نوي ویلو به واخلئ ویلو ته به نوم ورکئ written write protect write protect به ولیکئ له دې نه وروسته به دا انټر کړئ اوپن به کړئ دغه ویلو چې ده دا به چینج کړئ مثال یو ورکئ دا به یو کړئ له دې وروسته به دا کلوز کړئ را به شئ خپل کمپیوټر نه به فلش وباسئ له هغې وروسته به تاسې ګورئ چې ما خپل فلش له دې ځای وویسته له دې وروسته به راشئ بېرته به خپل فلش ورکئ اوس تاسې ګورئ چې زموږ فلش راغی ښه که چېرته مونږ دلته اوس وګورو د ډیلیټ اپشن هیڅ نشته دی پکې ګورئ خو که چېرته مونږ وغواړو دلته چې کاپي کړو تاسې وګورئ چې لیکي ټرای اګین دوهم ځلې بیا کوشش وکړئ په همدې ډول که مونږ وغواړو دا فارمټ کړو نو هم به موږ نه رایټ پروټیکشن وغواړي تاسې ګورئ دس ډیسک وایټ پروټیکټډ یعنې دغه ډیسک چې دی دا د امنیت لحاظه تر څارنې لاندې دی او دا تاسې نشئ کولی ډیلیټ کړئ نو په دغه شکل تاسې کولی شئ خپل فلش کې د شخصي ډیټا د فارمټ کېدو یا ډیلیټ کېدو مخنیوی وکړئ او هم د دې مخنیوی وکړئ چې ستاسې فلش ته نوره ډیټا یا شی انتقال کړي مثلا کله وینډوز 7 USB تاسې جوړه کړې وي په هغه کې د دې دپاره چې هغه فارمټ نشي نو دغه شکل